السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ او جوړ وئ موږ او تاسې په ریاضیاتو کې د حساب په برخه کې د عام کسرونو تقسیم عملیې ته رسیدلی یو. په نننۍ برنامه کې به موږ او تاسې د عام کسرونو له تقسیم عملیې سره انشاءالله اشنا کیږو. د عام کسرونو د تقسیم عملیې دپاره باید درې خبرې په یاد ولرو. لومړی باید لومړنی کسر په خپل حال باندې پرېږدو. دویم د تقسیم عملیه په ضرب باندې تبدیلوو. دریم دویمې کسر محکوس کوو. د تقسیم د سوال حلولو دپاره درې خبرې باید په یاد ولرو. دقت کوئ. لومړی کسر په خپل حال باندې پرېږدو. دویم تقسیم علامه په ضرب باندې بدلوو. دویم کسر محکوس کوو. کله چې موږ دغه درې واړه حالات په نظر کې ونیول او تطبیق مو کړل د سوال حاصل لاسته راځي. دقت کوئ. A, B, C او D طبیعي اعداد په نظر کې ونیسئ. که چیرې موږ او تاسې کسرونه ترې جوړ کړو دې طبیعي اعداد څخه په دې ډول دقت کوئ. A د کسر د لومړنی کسر صورت، B مخرج شي تقسیم، C صورت او D مخرج شي. په دې ډول موږ کولی شو د دې طبیعي اعدادو تقسیم نتیجه لاسته راوړو. لومړنی موږ وویل چې لومړنی کسر په خپل حال باندې پرېږدو. دقت کوئ. لومړنی کسر په خپل حال باندې پرېږدو یا یې لیکو په دې ډول سره. د تقسیم عملیه په ضرب باندې بدلوو. دویمې کسر محکوس کوو. D صورت ته او C مخرج ته وړل کیږي. دویمې کسر محکوس کوو. په طریقې سره کولی شو حاصل لاسته یعنی نتیجه لاسته راوړو د عام کسر تقسیم عملیې. دقت کوئ. یو مثال ته که چیرې ولرو لومړنی کسر 1/2 او دویمې کسر وي 3/4. ووایئ چې دا تاسو ساده کئ. په دې ډول ساده کیږي. لومړنی کسر په خپل حال لیکو 1/2. تقسیم عملیه په ضرب باندې بدلوو. دویمې کسر محکوس کوو. صورت مخرج صورت ته او صورت مخرج ته وړل کیږي. اختصار ور د اختصار کوو. 2 له 4 سره اختصار کوو. 1 ضرب 2 2 بشي. مخرج کې 1 ضرب 3 3. په دې ډول سره موږ او تاسې کولی شو د عام کسر د تقسیم په عملیه کې چې هر ډول سوال وي حل کړو. مثالونو ته دقت وکئ. که چیرې ولرو 3/2 تقسیم 7/2. وایي د دغې سوال حاصل لاسته راوړئ. په دې ډول لاسته راځي. لومړی په خپل حال باندې لیکو. تقسیم په ضرب باندې بدلوو. دویمې کسر محکوس کوو.
صورت مخرج او مخرج صورت ته وړل کیږي. دوه له دوو سره اختصار کیږي، حاصل درې صورت او مخرج جوړیږي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. 4 پر 15 وای تاسو تقسیم کړئ 4 2 پر 15 4 پر 10. د دې مثال حاصل دا دقت وکړئ. لومړی کسر په خپل حال لیکو، تقسیم په ضرب باندې تبدیلوو. دویمې کسر محکوس کوو. مخرج صورت او صورت مخرج ته وړل کیږي، یعنی لس د 4 ځای ته بدلوو، 4 د 10 ځای ته. په دې ډول سره اختصار کیږي. 1 5 5 2 5 10، 1 ضرب 2 2، 2 ضرب 2 4. صورت کې 1 ضرب 2 2 کیږي، مخرج کې 1 ضرب 2 2 کیږي، حاصل لاس ته راځي 1. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو موږ او تاسې چې 3 صحیح عدد 3 پر 4 تقسیم کړئ 2 صحیح عدد 15 صورت 8 مخرج کوي. په دې ډول سره ساده کیږي. لومړی موږ او تاسې باید محلول کسر په غیرواقعي کسر باندې تبدیل کو، یعنی غیر واجب کو. له هغې څخه وروسته د تقسیم عملیه اجرا کوو. په دې ډول دقت کوئ. 3 ضرب 4 12، 12 جمع 3 15 کیږي. 4 په خپل حال موږ ویلي وو که نه چې صحیح عدد مخرج ته ضربیږي او له صورت سره جمع کیږي. مخرج په خپل حال باندې لیکل کیږي. تقسیم 2 8 14، 14 مثبت 15 مساوي کیږي له 21 سره. مخرج کې 8. لومړنی کسر په خپل حال باندې لیکو، 15 پر 4 ضرب تقسیم په ضرب باندې تبدیلیږي. دویمې کسر محکوس کوو. په دې ډول سره اختصار کېږي. 1 4 4، 2 4 8، 2 ضرب 15 له 10 سره مساوي کېږي، 1 ضرب 21 له 21 سره مساوي کېږي. په دې ډول باندې کولی شو د تقسیم د عملیې سوالونه ساده کو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې راکړل شوی وي 2 مثبت 1 پر 4 ضرب تقسیم ضرب نه تقسیم 8 پر 3 مثبت 15 پر 3 مثبت 2. د مثبت نه بلکې منفي او دای دوای مثبت په حالات کې دي. دقت وکړئ. دا څه ډول ساده کیږي. لومړی باید قوس ساده کړل شي. دقت کوئ. دا په دې معنا چې دې ته که یو مخرج ورکو LCM به ونیسو، یعنی 4 به مشترک ونیسو. په دې ډول هم به په 1 او هم به په 4 تقسیم کو. که چیرې په 4 باندې تقسیم کو 4 ضرب 2 8 کېږي. مثبت که 4 پر 4 تقسیم کو 1 ضرب 1 کېږي. داسې هم کولی شو. دقت وکړئ. 2 ضرب 4 8، 8 مثبت 1 9 کېږي. یعنی په دې طریقه باندې هم کولی شو مشترک مخرج نیسو او هم یې که چیرې غیر واجب کړو هغې باندې هم ترسره کېږي. دقت کوئ. په دې کې 2 ته که یو مخرج ورکو LCM به 3 شي. 3 به مشترک مخرج یعنی ګډ مخرج ونیسو. جلا جلا په هر مخرج باندې تقسیمو او له صورت سره یې ضربو. 3 تقسیم 3 1 ضرب 8 8، علامه منفي ده منفي لیکو. 3 تقسیم 3 1 ضرب 5 5، 3 تقسیم 1 3، 3 مثبت 2 مساوي کېږي له 5 سره. دقت کوئ.
څلور مخرج په خپل حال لیکو که صورت کې جمع کو 9 تقسیم درې مخرج په خپل حال لیکو که صورت جمع او تفریق کو 15 له 5 سره اختصار کیږي یوازې 8 پاتې کیږي په دې ډول سره لومړی کسر په خپل حال لیکو تقسیم په ضرب باندې تبدیلوو دقت وکړئ تقسیم په ضرب باندې تبدیلوو دویمي کسر محکوس کوو په دې ډول سره 3 صورت او 8 مخرج ته ځي حاصل کېږي 3 پونه کې 28 مخرج کې 4 ضرب 8 له 2 څخه عبارت دي دا حاصل ده یو بل مثال ته دقت کوئ کچېرې په دې ډول سوال راکړل شوی وي 3 پر 15 یو قوس مثبت 15 صورت 2 مخرج ضرب 3 پر 15 منفی یو صورت کې 3 مخرج کې تقسیم 4 صورت 6 مخرج کې د دې حاصل څه ډول لاسته راځي دقت کوئ حاصل ته لومړی 3 پر 15 په خپل حال لیکو ولې موږ دا له دې سره نشو یوځای کولی ځکه چې 15 پر 2 ضرب حالت کې دي نظر دې قوس ته موږ نشو کولی چې دې سره یوځای ساده کو تر څو چې دې سره نه وي ساده شوی د دې سره نشي یوځای کېدلی یعنی ساده کېدلی نشي 15 پر 2 ضرب دقت کوئ موږ او تاسې باید لومړی همدغه دوه عدد یا کسرونه سره ساده کو تام عدد یا کسرونه سره ساده کو په دې ډول منفي لومړی په خپل حال باندې لیکو تقسیم په ضرب دویمي محکوس کوو په دې ډول ساده کېږي 3 پر 15 په خپل حال مثبت 15 صورت 2 مخرج کې ضرب دقت کوئ 3 پر 15 منفي یو ضرب 6 3 ضرب 4 12 نو ساده کول اسانه دي 3 پر 15 په خپل حال باندې لیکو مثبت کولی شو دا جلا جلا هر یو عدد ته ضرب کو په دې ډول باندې 2 پی 3 15 15 2 15 لاس علامه منفي د مثبت منفي 15 ضرب 6 10 2 ضرب 4 2 ضرب 2 فقط مشترک مخرج ورته ونیسئ انشاءالله جواب لاسته درځي یعنی LCM پیدا کړئ او هر یو جلا جلا و LCM په مخرج باندې وویشئ او صورت کې ضرب کړئ که چیرې ځای کوم ځای ډیر نیسي لږ یو څه اندازه کار او میخنت تاسې پرې وکړئ یو بل کنکوري سوال ده دې ته دقت وکړئ دا اصلا کې په تیرو موضوعګانو پورې اړه لري یعنی د جمع او د معادل کسرونو پورې اړه لري دقت کوئ او هم د جمع په حالات پورې اړه لري بدخشان ولایت ته راغلی ده په 91 کې ای صورت بی مخرج وای که چیرې مساوي وي د 3 پر 4 سره تاسو ای مثبت بی تقسیم بی باندې ای باندې پیدا کړئ د دې پیدا کولو ته دقت وکړئ دا په دې معنا چې صورت کې ای
له درو سره مساوي ده، مخرج کې بي له څلورو سره مساوي ده. د A پر ځای د A او د B پر ځای د B قیمت وضع کیږي. په دې ډول دقت کوئ. داسې بیا لیکو چې A مثبت B پر A مساوي کیږي. د A پر ځای خپل قیمت اچوو 3 مثبت، د B پر ځای خپل قیمت اچوو 4، د A پر ځای 3 وضع کوو. نو A مثبت B پر A کسر به مساوي شي 3 4 اوه مخرج کې درو سره. کانکوري سوال ده. همدا ډول نکتې په کانکور کې شتون لري. یو بل مثال ده، دې ته دقت وکړئ. دا هم د کانکور سوال ده، بلخ ولایت ته راغلی ده په 1491 کې. 2 صورت 3 مخرج مثبت، دویمی کسر صورت 15 مخرج 6 تقسیم 3 پر 8. ساده سوال ده. لومړی تاسو همدا په خپل خیال باندې ولیکئ، یعنی دغه ترخه غینۍ ورسره یو ځای کړئ تر څو چې دوی په خپل منځ کې ساده شوي نه وي. او لومړی قوس په خپل حال ولیکئ، تقسیم په ضرب باندې بدله کړئ، دویم قوس معکوس کړئ. که اختصار کېږي اختصار وکړئ، که اختصار نه کېږي نو دا کسر هم ورسره یو ځای کړئ. دا ستاسو کورنۍ وظیفه شوله، په دې باندې کار وکړئ. انشاءالله تاسې به یو څه اندازه له د عام کسر د تقسیم له عملې سره آشنا شوي وئ. یو فعالیت درته لیکم، په فعالیت باندې کار وکړئ. د عام کسرونو تقسیم عملیه کې مغه 13 درسونه تکراري دي، یعنی یا جمع کول دي یا تفریق کول دي او یا ضرب ده. موږ هم د جمع حالت ویلی وو، هم مو د تفریق حالت ویلی وو او هم له ضرب سره آشنا شوي وو. همدومره سوالونه په دې کې کافي دي. د تقسیم دپاره لومړی کسر په خپل حال، تقسیم په ضرب، دویمی کسر معکوس کوئ. فعالیت ته دقت وکړئ. لومړی مثال ده 9 پر 2 مثبت 1 پر 3 تقسیم 1 مثبت 9 پر 2. دویمی مثال ده 2 3 صورت 15 مخرج تقسیم 11 15. دریمی مثال ده 2 1 4 پر 4 تقسیم 3 1 پر 15. په دې درې سوالونو باندې کار وکړئ. که چیرې مو مشکل کې لرل برنامه دوباره تکرار کړئ، انشاءالله په دې سره به مشکلات یو څه اندازه راکم شي. دا و د نننۍ ورځې درس. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.